کابل کې د انګریزي ښکېلاک څخه د خپلواکۍ بیرته اخیستلو 115مه کلیزه د ملي دفاع وزارت د غونډو په تالار کې ونمنځل سوه. په دغه نمنځ غونډه کې مسؤلینو ویل اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورني او بهرني سیاست کې مداخله وکړي او افغانان باید دا درک کړي چې اسلامي امارت غواړي په تفاهم او متقابل احترام سره له نړۍ سره مثبت تعامل وکړي. نه په داخلي چارو کې چاته د لاس وهنې اجازه ورکوو، نه په خارجي سیاست کې چاته د لاس وهنې اجازه ورکوو، نه په کورنیو چارو کې د لاس وهنې اجازه چاته ورکوو. زموږ په تعلیمي ډګر کې چې څه پالیسي وه دا به خپله پالیسي وي، په نظامي میدان کې کوم چې کومه پالیسي وه د اردو په روزنه کې دا به مو خپله پالیسي وي، هېڅ چاته به یې په واک کې نه ورکوو. تر د نن خپلواکي نه او په دا تېره 100 کاله دوره کې چې وګوري داسې خپلواکي به افغانانو ته بیا په لاس نه وي ورغلی. الحمدلله نن د خپلو ټولو فیصلې موږ خپلواک یو پرېکړه فیصله ښه په جرأت سره کولی شو. د ملي دفاع وزیر په وینا افغانانو د یوې پیړۍ په بهیر کې دریو زبرځواکو یرغلګرو ته ماتې ورکړې او په زوره یې ورڅخه ازادي اخیستې ده او اسلامي امارت ژمن دی چې دغو دریو سترو ورځو نمانځنه وکړي. د ټولې نړۍ د خوا نظرونه دلته متوجه دي او نه غواړي چې افغانستان په دغسې یو حالت کې دوام وکړي، خو موږ او تاسې به یې په مېړانه مقابله کوو او داسې په زغرده به جواب ورکوو چې هر دښمن هغه که د پردیو د خوا د خارجانو د خوا غولول سوی کوم افغان وي او که خپل خارجان وي، هر چاته به په زغرده جواب ورکوي چې ګورئ نور موږ په افغانستان کې ګډوډي نه غواړو. مسؤلینو له ولس څخه د مننې او ملاتړ ترڅنګ سپارښتنه وکړه چې له قومي، مذهبي او سمتي تعصباتو څخه ډډه وکړي او پر مسؤلینو یې غږ وکړ چې له افغان کړېدلي او دردېدلي مجاهد ولس سره همغږي زیاته کړي. ګوره چې دا نظام و د خپل ولس ته و دې مظلوم ولس ته بد معرفي نه کړې، ښه چلند ورسره کوه، که یې غلطي وکړه پروا نه کوي په خندا جواب ورکوه، که یې سهوه وکړه، که یې ستا په حق کې تجاوز وکړي پروا نه کوي، ستا توپک په لاس کې دی، ستا سره عجز عاجزي ښه خوند کوي، ستا سره تکبر خوند نه کوي، ستا سره د انتقام اخیستنه خوند نه کوي، ستا سره مقابله خوند نه کوي. در حالی از این روز تجلیل می‌کردند که کشور عزیز ما افغانستان به معنای کامل در زیر چتر اشغال بود و اونها خودشان از دیگران فرمایش می‌گرفتند. الحال الحمدلله والمنه کشور عزیز ما به معنای کامل آزاد و مستقل هست و اداره مملکت به دست فرزندان اصلی این وطن است. افغانانو په وروستۍ یوې پیړۍ کې درې زبرځواک هیوادونه له سختې ماتې سره مخامخ او پر ګونډو کړي دي. انګریز، شوروي اتحاد او امریکا هغه درې قوتونه وو چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په ګډون ډیری هیوادونه تر استعمار لاندې وو، خو افغانانو د تاریخ په اوږدو کې له خپلې خاورې څخه د دفاع په موخه خپله وړتیا ښودلې او د انګریز هغه ستر قوت ته یې ماته ورکړې چې په جغرافیه یې لمر نه ډوبېد.